خدای پاک لیدل نه دی لیکن دا ایمان دی چې په دې کائنات کې یو دومره عظیم طاقت موجود دی چې هغه د دې ټول کائنات مالک دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل نه دی لیکن ایمان پر اوړه دی چې دا پیغمبرو برحق او رښتیا پیغمبر کم خدای چې د پیغمبر په زړه کې د اویس قرنی محبت اچوله او داغه وجه څوا داغه وجه داوا چې اویس قرنی او شپونو چې ګډه او چیلای به ساتلې او پاس په غرونو کې اوسېده دا سیوا اورېده چې په مکه کې یو پیغمبر پیدا شوی دی خلق ته وایي چې خدای یو دی هغه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول دا رښتیا پیغمبر دی ما په ایمان راوړی او تله نشم اوزګار نه یم دا چیلای او ګډې مې دي ورکې بشي بیا په مدینه منوره کې دا واورېده چې په جنگ احد کې او ویسے قرنی هغه ته چې په مینه په جنگ احد کې دا غي او غاخ مبارک مات شو هغه ښا زما د محبوب بچی د خلک یو غاخ نه یو زما بټول نو دی یو غاخ پولیستو بیا ډکه سوچ ورغه چا څنګه چې داغه پاس غاخ مات شوی یو مالان دی وېستو نو پاس نه یو غاخ وېستو بیا ډکه سوچ ورغه چا څنګه چې داغه دا غاخ یو ما دا وېستو نو بلې وېستو ډکه ولراله چې پته نه لګي چې داغه کم غاخ مبارک مات ته نامبور راواغستا او خلک چې څومره غاخونه ټولي وېست چې زما د محبوب چې یو غاخ نه نو زما د پخلکی ټول نه دا د مینې او د محبت عالم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات کېده وصیت یې فرمایلو چې زما د وفات نه وروسته زما دا یو جوبه ده دا په دې غره کې یو ویسې قرنی نامه دا غوسیږي ما د مرګ نه وروسته به دا جوبه یو څه یو هغه ته به اوس پیغمبر چې چا د پاره وصیت وکړي چې دا زما جوبه هغه ته یو څه نو دا څه د ټوکو خبره نه ده تاسو خیال راغی د پیغمبر وصیت او دا وزن ما تا ته پته نه لګي ځکه چې مونږ د پیغمبر وزن نه دی پیژندلی که مونږ د پیغمبر وزن او پیژند چا د څومره لوی وزن مالک دی نو بیا به د هغې د تحفې وزن مو پیژندي چې د هغه تحفه د څومره وزن مالک مونږ په کوم کتار کې ویسې قرني دپاره پیغمبر وصیت کول چې زما دا جوبه چې ده دا یو څه یو ویسې قرني ته یې ورکړي دا ډېره لویه خبره غالبا عمر فاروق دا جوبه یوړه ویسې قرني ته یې ووایي چې دا ستا څه عمل دی تا پیغمبر لیدلی او هغه وی نه لیدلی مې نه دی خو چې وامې اورېده بس ایمان مې په دې غره کې پې راوړی دی عمل دې څه دی عمل مې دا دی چې دا ګډې او چیلۍ دي او شپونیم دا ساتم او بس په دې روټۍ خورم وخت تېروم نور دې څه کړي نور مې هېڅ نه دي کړي او دا مې کړي چې چا راته ووایي چې ستا د معشوقې یو غاښ په احد کې مات دی نو ما د خولې نه ټول غاښونه وویسته چې د هغه یو غاښ نشته چې زما ټول نه وي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمایل چې په خدای قسم چې د دې مینې برکت دی چې پیغمبر د وفات په ټیم کې ته یاد وي او تا دپاره یې وصیت وکړو چې زما د مرګ نه وروسته دا جوبه یو څه یو ویسې قرني ته یې ورکړي نو عرض مې دا و چې معامله د قبر دا ښکاري ځکه نه چې بیا ایمان بالغیب نه پاتې کیږي اوس الله په دې قادر دی په دې قدرت لري چې دا جهنم راولي او د دې ځمکې د پاسې کیږي او تاسو ته وایي چې
چې دا جهنم دې ما منی او کوروان شو نو به منی کنه یو کافر به د ځمکې د پاسه پاتې ټول به وایي چې مونږ منلې فرعون غوندې کافرم چې د دریاب موجونه ولیده او دریاب راونی وو نو موسی علیہ السلام ته आवाज ونه کړو چې استا خدای منم خدای بلانه می بچ کا نو موسی علیہ السلام ورته आवाज وکړو چې الان قد ندمت ولا ينفع الندم اوس پیمانه شوي دا اوس پیمانتیا څه سود نه لري چې ګیر شي او بیا پیمانه شي نو دا پیمانتیا څه سود نه لري نه چې ګیر نه یو وې منی پرزا صلاح یو منی دلی رابطه او دلی تعلق دې ور سره پیدا شي هله بکی ځکه چې دین دا د زور او د جبر مذهب نه دی دین د عشق او د مینې مذهب دی که په زور یې ومنې عزیزه بیا د دې خوند نشته د زور ایمان د فرعون هم خدای نه ومنلی او نه یې قبول کړی ځکه چې هغه وایي چې منم نو معامله ټوله ده د عشق او د مینې چې عشق او مینه دې نه وه اسم نشته او د عشق او د مینې بیا اقسام دي ډېر قسمونه دي دائم یو قسم دی چې یو محتاج راغی او تا ته وی چې ما ته دا فلانه احتیاج دی فلانه ضرورت دی راته اوس دا محتاج یا مسلمان دی یا کافر دی تا وی چې دام د خدای بنده دی او داغه احتیاج چې دی هغه دی په دې نیت باندې چې دا زما د خدای بنده دی دا هم یو قسم دی الله سره د مینې او د محبت یو مسلمان راغی او محتاج دی او تا داغه احتیاج پورا کړ چې دا مسلمان دی او زما د محمد رسول الله دا امتی دی داغه احتیاج دی پورا کړ دام یو قسم دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د مینې نو زما عزیزانو مینه بیا الله سره او داغه پیغمبر سره د دې ډېر اقسام نو خدای دې وکړي چې دغه اقسام مونږ کې پیدا شي مونږ دغه یو قسم خیال کړی دی چې الله سره جوړ مینه دا مطلب دی چې مونځ ورته وکړه نه چې الله سره جوړ مینه دا مطلب دی چې حج ورته وکړه نه زکات ورک الله سره مینه دا مطلب دی چې مونځ او حج او زکات ته په خپل ځای دی دا درته پته ولګېده چې ما سره په دې گاونډ کې یو کور دی چې هغه سپوره روټۍ خوري ترکاری ورکره نه او تا کوي کتا ترکاری سره روټۍ وخوړه او داغه د ترکارای فکر دیونکو نو عزیزا د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده د خلیل تر کعبه دا کعبه بهتر ده چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه هغه ابراهیم علیه السلام چې کومه کعبه جوړ کړي او تو ورته سجده لګي داغه نه دا کعبه بهتر ده چې د چا د ترکارای پټین کې تا یو پلیټ ترکاری ورولېګل چې دې سره روټه په ایمان وای دا جماعت کې چې څومره ناس یې مونږ خپل دا کار نه کوو دام کړی دي چره کړیم دي نو مونږ بس هغه ورځ کور کې راته ماشومان وې مونږ سره گاوند کې گاونډیان وی چې دوی سره چیس کی د پيو پیسې ور سره نه نو زه غلې غوندې وته ما او هغه سړی مې راونی وو چې تاسو رښتیا سره چیس کوي هغه دای الله په ایمان وای
ویل قسم دې که مونږ چې راغلي یو سره چاینیز کړي پی راوړو ترکاري راوړو سبزي راوړو پیسې ما ته وی دومره مونږ سره شته چې زمونږ کار پې چلي نو عزیزانو عرض مې دا و چې دا تپوس دې کوونک نو د ځن کدن په وخت کې به د ایمان تیرولو امید نه لري چې ته به ایمان تیر او د قیامت په ورځ به د جناب محمد رسول الله د شفاعت امید نه لري نن خو موږ په بل قهر په پاکستان کې اخته یو په بل قهر دا سړی دی زه ورسره نیکي نه کوم دا په پیپل پارټۍ کې دا ورسره زه دغه نه کوم دا په نیشنل پارټۍ کې دا ورسره زه نیکي نه کوم دا په بی ډي پي کې دا په پلانه مخدر شی دی پارټۍ ماته اگر چې دې ملک هر یو ډلې دا ملک دې ته مجبور کړی دی چې سړی ورسره نیکي ونه کړي اوس تاسو وګورئ ادیرو ته دیوالونه وهي پیپل ورکس پروګرام لاندې نو پاغه بورډ لګئی چې پیپل ورکس پروګرام تاسو وایي په ایمان چې دا پیسې چې په دې دیوالونو په دې فوټپاتونو لګي دا د بېنظیرې پیسې دي که د دې د پلار پیسې دي که د دې د هغه نیکه پیسې دي دا پیسې د دې ملک پیسې دي او د دې قوم پیسې دي نو چې د ملک او د قوم پیسې دي او ته په دیوالونو ادیرو ته لګې نو ته پیپل ورکس پروګرام نامه ولګدې په دې باندې قومي ورکس پروګرام نامه کېده پاکستان ورکس پروګرام نامه پې کېده پیپل ورکس پروګرام دا تا د پلار د کوره راوړي او بیا هغې له دې هغه خپل ګڼ کپان را پیدا کړي دي خپله ډله پې راضي ساتي چې سبا مې بیا مرګرتیا کوي نو غلچکی او ګڼ کپان د بوټو صاحب د وختو پرمټیان او ډیپوان او دا مردار ولالې چې به کولې هغه ګڼ کپانې نو د دې ملک د خلکو کارکردګي داسې ده چې سړی دې ته مجبور کی چې دې خبیث سره مې نیکي ونه کړي لیکن دلته به سوال چې دی د دې نه خو چې محتاجو نو ستا ذات سره چې هر څومره بد کړي هر څومره نو هغه به درګذر کې او امداد به د خدای دپاره ورسره نو دا به عمل کې د حضرت علی په ایمان چې د یو کافر په سینه کېناستو او توره یې راوویسته چې په دې مړی ورته یې توره نو هغه پې لاندې نه توکاڼې توکړې چې توکاڼې پې توکړې نو حضرت علی ته اوچت پاسېد کافر ورته وایي چې ولې ویل اوس دې نه وجنم ویل ولې مې نه وجنې وی اول مې خدای دپاره وجلې اوس تا په ما توکاڼې توکړې نو زما درته غوسه پیدا شوه نو دا ستا مرګ به بیا خدای ما نه قبول نه کړي چې په تا یې توکاڼې توکړې وې ځکه دې مړ کړو وجنم به دې وجنم خو چې دا خپله غوسه مې ختمه شي نو خدای دپاره به دې وجنم نن په پاکستان کې خدای دپاره وجل نشته د انسان مرګ خو زما په خیال چې د مچ د مرګ نه آسان دی مچ ته اراده وکړه چې دا مچ مړ کومه سیکنډ کې به درنه 3 میله لاړ شي والله کې مړ کړي ته اراده وکړه چې یو 100 انسانان وژنم یو منټ کې یو بر باور کې کلاشنکوف لا او ختم شي پاکستان لویه مهرباني وکړه صاحب کلاشنکوف اجازت خلکو ته لویه مهرباني وکړه کلاشنکوف یې دې ورکړې نو چا دپاره دې ورکړې دې له دې ورکړې چې په ودونو کې ډزې کوي د پردی میندې پې بوري شي دې له دې ورکړې چې خپلو کې په یو بل چلوي او که دې له دې ورکړې چې یا د کابل غزا ته ولېږي یا د هندوستان سرحد ته ولېږي خدای په راسته چې زما په وس کې راشي او زما زور پې راشي چې زما نه د کلاشنکوف والا د مور د لاس روټۍ ونه خوري چې دی په دې تورخم زه ورواړم
او ورته وایم چې دا کلاشنکوف د ماله نیغ نیغ کول اوس خوله ته د ده دا ټیزونه بیا وګوره دا د ټیزمارې زامن خو ما ته معلوم دي ما او تاله تکړه بیا د کلاشنکوف یې دې دپاره ورکړې چې د ملک پالیسي دې دومره نرمه کړه چې غلونې سي نو سبا یې ضمانت شوی او ډلې ډلې ګرځي په رڼا ورځې خلک شو کوي په کورونو ورواوړي او د ښځو د سپېږمو نه پیتې وباسي راشه بیا پولیس ته دغه رپورټ وکړه تفتیش جاری ہے تفتیش جاری ہے ورشي خپل موټر را پیدا کوي چې بله ورځ یې درنه تختولی نه شرمېدلو تاسو حکومت ځان ته وایي دا تصور هم کوئ چې تاسو حکومت دی دا حکومت دې ته وایي په رڼا ورځ پردي کورونه کباب شي بیا کباب کوونکي دندناتے ہوئے ګرځي څوک ورته اوچت نه ګوري دا حکومت د ښځې به څه حکومت ښځې له ټوپک ورکړه نو ډز کولی شي خو هغه چل دی چې ښځه حکمرانه ده او مونږ هم ښځې شو سلیمان علیه السلام مارغان راغوښتي ویل راشي کار مې دی دا هدهد مارغه پکې لیټ راغی ورته ویل ولې لیټ راغلی ویل جی په لاره راتلم چا رانه یو مسله پوښتنه وی څه وی رانه تپوس وکړو چې ښځې ډېرې دي که سړي ډېر وی نو تا ورته څه وی ما ورته ووی چې ښځې ډېرې دي نو سلیمان علیه السلام ورته وی چې تا د ټولې دنیا سړي او ښځې پېژندلي دي چې تا ورته ویل چې ښځې ډېرې دي وی نه جي ما یو قیاس وکړو ما دا قیاس وکړو چې کم سړی د ښځې مني دا هم په مثال د ښځې دی نو زمونږ د زمانه کې دا سړي د ښځو ډېره مني نو دا مې په ښځو کې شمار کړ نو ښځې ډېرې دي په هغه زمانه کې اوس په ایمان یې وایي سړی چېرته شته سړي شته تاسو سړي ځان ته وایي چې ښځې په سړکونو رواني او په نکریزو کې شمې ټونګولي او صاحبه سرې شونډې نری غاړه ښځې رواني او تاسو دا بړواګان ورسره روان نو سړي شته که مونږ د سړي زامن وی نو زمونږ ښځې به په سړکو نکریزې په سریښې وی او مونږ به ورسره روان وی که مونږ د سړي زامن وی که مونږ د سړي زامن وی نو زمونږ د ښځو د پرتګونو نه به چې دی په کوڅي بازار کې کپړې راایستې چې تانونه یې پټول که مونږ د سړي زامن وی نو دا خون بابا پادیرو کې به زمونږ ښځې ګرځېدې که مونږ د سړي زامن وی نو د پبو د میا صاحب په زیارت کې به د هلکانو نه زمونږ ښځو سوداګانې کولې د سړي زامن دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامی کیسټ هاؤس بیرون کچهری گیټ اشرف روډ سرای فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي اوس خو مونږ پرېږده کلو کې درته د جینکو سکولونه جوړ کلو پرون داسې را روان وم د سخاکوټ نه د بدرګې په لاره راووتم چې ګورم جینکۍ په مخه راغلی توبرې اچولي دي او دا چلې کړی دی په کلو کلي په تندر وه په تیرا کې د جینکو سکولونه په تیرا کې دلته یو راځي ما ته وایي شپارس مې وکړه چې د جینکو سکول راته په تیرا کې منظور شي نو سړي خو پاتې نه شو البته دغې له پاتې یو چې ته زما دشمنې او زه ستا دشمنې ته زما کور رانوه زه ستا کور رانوه ته زما بیړي تباه کوه زه ستا بیړي تباه کوه دغې له تکړه یو ماشوم خوب لیدلی دی ماشوم ډېر نیک ماشوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وویل چې زما د امت حال ډېر خراب شو ان قریب پې یو عظیم عذاب راتلو والا دی نو عزیزانو داسې عذاب په در باندې راشي داسې عذاب چې خوب او خیال کې به هم نه کوم عذاب چې په کابل راغی
او کابلیانو دلته سا واغستا چې پتا راغی تب کم ځای کې سا اخلي کم خدای چې روس په کابل راوستې شي یا خدای روس په تام راوستې شي په تاسو نشي راوستې تاسو ترزن یې دی یو ورځ د جګړې نه کابلیان خو بیا هم دا د غرونو مسلمانانو د روس خوند عظیم طاقت بیړی تباه کړه په روس کې ځان هم چې کباب کړو خو د هغه سلطنت هم په ارام پرې نه خو تاسو خو د یو ورځې د ډز نه د سن 65 په جنګ کې په لنډۍ یو بم را پرېوتی په دې بالا ماڼۍ کې دارو د پاره سړی نه ښکارېده دارو زه به ټوله ورځ ناست چې دوایي له چېرته د سړي مخ په کار دی د سړي مخ نه ټول تښتېدلي په دې جومات کې پاس کوټګۍ کې زه پروت یم دلته یو طالب د شپې ګوګو وغږېد طالب را منډه کوي مولانا صاحب مال ولې ویل ګوګو شو اله ګوګو شو خیر دې نه راکوشو لاړو دغه مخامخ ځای کې مورچې مورچه کې چې کېناستو د بالا ماڼۍ یو لوی تیسمار خان را سره ناست نو ما دا سر کل کړی نو ما ته ویل سر پټ مالې ولې دا فرق وهي شیشه ورکوي جهاز له پاس اوس به بم را باندې راوغورځي نو کاکا ما ته ستاسو تورې معلومه مونږ ترزن نه یو خپلو کې یو بل له پړانګان یو او که دشمن له مې وړاندې کوي بیا ګیدړان یو